پدې کې یو باندې چناسو هغه ویل چې یا رسول الله آیت خیر نشر پیدا کیږي څه مطلب یو حدیث کې راغلی دی صحابه وای موږ په یو مجلس کې ناسو وای په دې کې موږ د دې فقر تذکرہ کوله چې دا فقر د څه خوشی شه ده چې کله په چا باندې راشي نو دا کیږي واغه کیږي د دې فقر بدی وای موږ بیانوله وای نبی صلی الله علیه وسلم راغه او موږ ته ویل چې ای زما ملګرو والله للفقر اخشى عليكم وقسم فلا جزء تاسو باندې د غریبین نه یریګم چې تاسو به غریبانان شئ او دولګي بمړ شئ په دې باندې زنه یریګم په تاسو باندې ابي ولكن اخشى عليكم ان تبسط عليكم الدنيا زه په تاسو باندې یریګم د دین یریګم چې دنیا به باندې را پراخ شي تاسو به غفلت کې واقع شئ زړونه به مخلق شي په فایشاتو کې به اخته شئ مستی به کې پیدا شي دا دنیا انسان کې مستی پیدا کوي اخرت باندې نیر شي او الله رب العالمین باندې نیر شي او په دې دنیا کې به اړم شي نبی صلی الله علیه وسلم له زد دین ایریګما بل حدیث کې راغلی پر روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه دا وی ورته نبی صلی الله علیه وسلم راغه په منبر باندې کې ناستو او موږ ته بیان کوو موږ ته دا ویلي چې ان مما اخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وایزه چې ډیر ایریګم په تاسو باندې د دین ایریګم چې دا دنیا د باندې راکولاو شي او د دنیا د ډول ډول زیب او زینت خایس موټر یو قسمه قسم تجارتونه او دا مزي چې دا د باندې راکولاو شي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وایزه د دین غوړ ډیر ایریګم من زهرة الدنيا د دنیا د ډول ډول نه د دې زیب او زینت نه د دین نبی صلی الله علیه وسلم وایزه په خپل امت باندې ډیر ایریګم پدې کې یو باندې چناسو هغه ویل چې یا رسول الله آیت خیر نشر پیدا کیږي څه مطلب یو سړی دی کار کسب کوي تجارتونه کوي ډیر تجارتونه دي او حلال تجارتونه دي آیت دین شر پیدا کیږي وای نبی صلی الله علیه وسلم نه چې دا پښتنه وکړه نبی سلام غلې شه وای چې غلې شوی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د وحی حالت راغې د نور صحابو دی باندې چې ته ویل چې تا ولې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا پښتنه وکړه او ته ولې د نبی صلی الله علیه وسلم سره خبرې کې هغه ته جواب نه درکې او ته سره خبرې کې نو نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی ډیر زور ورکاو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې خول رااله ویلک سات چې وشو نبی صلی الله علیه وسلم خپل وچکلله او به نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو چې هغه سائل ته شو تاسو کله وخت څه شو وای کانه حمده گویا کې نبی صلی الله علیه وسلم د باندې چې صفت وکړو چې دا ګور ډیر خیسه د پوسو کو چې آیا د خیر نشر پیدا کیږي وای یقینا د خیر نه چې کوم د شر نه پیدا کیږي دا خبره غلطه ده چې باز خلک وای چیرې د خیر کار مې وکړو شر پیدا کو یو ځکه مې د سنت طریقه باندې عمل وکړو شر پیدا کو دا خبره غلطه ده د خیر نه هیڅ کله شر نه پیدا کیږي به نبی صلی الله علیه وسلم یو عجیب مثال ذکر کړ نبی صلی الله علیه وسلم ویلي وای کله چې پسرلی کې بارانونه وشي او قسم غیاګان راوټو کیږي نو پدې کې هغه حیوان هغه ګډه بزا او هغه غواغوي چې هغه ډیر حرس نه کی هغه دا ټول بوټي د مخ یو خوري شنه مخره او دا نور مخره قسم بوټي وخوري پدې کې پدې حیوان باندې مرض ولګي نو یای ګډه وپټ شيږي یای ګډه خراب شي نو یا دا حیوان یا مړ شي یا د سخت مری شي وجه سي زکه دې ډیر خوراک کله یو حرس کله یو ډیر هغه غیاګانې خړلې او ارچ ار حیوان دې چاغش نش بوټي خوري خاص بوټي خوري او چې کله دا ګډه لګ مړ شي به لړ شل مرته ودري کې پجمی کې داغې نرستا دا چې کوم دی هغه بول و غیره وکي او بوس کی چې کله صحت خبره برشي او به وږي شي به راشي خوراک وکي نو دا مثال د مؤمن مسلمان دی دومره تجارت کوي چې د دنیا رواني او دا ورځې په سبا کیږي په خپل تجارت کې په مسکین او په یتیم باندې روپۍ لګي په مسافر باندې روپۍ لګي زکاتونه ورکوي صدقې ورکوي د خپل مال نه د دې مسلمان وای څومره حال دی او هغه انسان چې دنیا ته مخ کړي الله تیری اخرت تیری وای نبی صلی الله علیه وسلم ویل سوچ دنیا په خیر د حق نه اخلي حق دانه دي چې هم د څور مخې ته او دنیا ګټي او اخرت او دین ته سوچ نه
وای کلذي یاکل ولا یشبع د دې مثال په شان د هغه حیوان دی چې خوراک کوي او مړیږي نه دا په دې حیواناتو کې یو مرض دی چې هغه ته جوع البقر یا جوع الكلب وای تیب کې چې کله دا غوا د شي چې په دبان یو مرض ولګي خوراک کوي مړیږي نه لکه انسان چې باز ټیم کې د ستګي شي وبس کی خو لیکن تند نه ماتيږي نو په دې غوا باندې دغه مرض ولګي خوراک کوي خو لیکن مړیږي نه نو دا مثال د هغه انسان دی چې تجارتونه کوي خو لیکن مړیږي نه دومره روپۍ ګټلي او بیم حرسناکي او بیم د دنیا وږي او بیم دنیا ته مخې صدقه په خپل مال کې نو باسي زکات په کې نو باسي او به نبی صلی الله علیه وسلم وای د قیامت په ورځ به دغه مال په دې انسان باندې گواہی ورکړي دا مال به وای چې الله زدي انسان ګټلې ما او ستا حکمونه په ما باندې مات کړیو چیرته پکې زکات نه وېستلې صدقه پکې نه وکړي او نور نیک عملونه پکې نه وکړي یلا تیرا ونیسه نو دغه انسان الله رب العالمین بیرانی سي